ولی عمان نشي کولای چې د هرمز تنګی په ساده ډول خلاص کړي کله چې ایران هغه تړلی وي. ډیر خلک فکر کوي چې ایران یوازې د هرمز تنګي کنټرول لري، خو په حقیقت کې دا تنګی د دوو هیوادونو ترمنځ موقعیت لري، په شمال کې ایران او په جنوب کې د عمان سلطنت. نو یوه پوښتنه راپورته کیږي که ایران دا لاره وتړي ولې بیړۍ یوازې د عمان له اړخه نه تیریږي؟ لامل یې ساده دی، دا تنګی ډیر تنګ دی، د دې ټول پلنوالی شاوخوا 19 کیلومتره دی، خو هغه برخه چې بیړۍ ترې تیریږي تر دې هم ډیر تنګ دی. په حقیقت کې یوازې د کښتیو لپاره 2 د تګ راتګ لارې شته، د هرې لارې پلنوالی شاوخوا 3 کیلومتره دی. مهمه خبره دا ده چې دا لارې په یوه برخه کې د ایران له سمندري اوبو څخه تیریږي. دا معنا لري چې بیړۍ نشي کولای په ساده ډول د عمان لور ته واوړي او له هغه لارې ځان تیر کړي. له بلې خوا عمان د خلیج د کړکېچونو په اړه د بېطرفۍ پالیسي لري. دا هیواد عموما هڅه کوي چې د سمندري تګ راتګ ازادي وساتي، نه دا چې په مستقیمو شخړو کې داخل شي. همدا لامل دی چې د هرمز تنګی نن هم د نړۍ په جیوپولیټیک یعنی نړیوالو سیاسي سیالیو کې له تر ټولو حساسو سیمو څخه شمیرل کیږي.